د خوست شهزاد پوهنتون کې 3 ورځې د مخه پیل شوی د طبي علومو ملي سمپوزیم پنځشنبه پای ته ورسید. دغه سمپوزیم کې د هیواد له بېلابېلو پوهنتونونو څخه 130 تحقیقي مقالې شریکې شوې وې چې له ډلې د ټاکل شوې کمیټې لخوا نږدې 90 دغه 3 ورځني سمپوزیم ته انتخاب شوې. ملي سمپوزیم او کانفرنس کې چې د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې د خوست شهزاد پوهنتون کې 80 علمي مقالې او څېړنې وړاندې کیږي. د دغو علمي مقالو ډیر فواید دي. اوله فایده دا چې د پوهنتونو دغه محترم استادان په دې سره ترفیع کوي، علمي ترفیع اخلي. دویم دا چې په دې سره د دې دغه مقالې علمي جورنال او تحقیقاتو ته وړاندې کیږي. بلور ته د سمپوزیم ګډونوال دغه ډول علمي پروګرامونه د پوهنتونونو استادانو لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې د هیواد په کچه د داسې علمي قدرونو یوځای کېدل د دوی ترمنځ د تجربو په شریکولو کې مرسته کوي. دلته استادان په دې خاطر راټولیږي چې خپل علمي تجربې او یا هغه فعالیتونه چې دوی د هیواد د ستونزو د حل لپاره تر سره کړي دي یو بل سره شریکوي، په دې باندې بحث کېږي. بالاخره هغه د دې باعث ګرځي چې موږ خپل هیواد کې کومې هغه ستونزې په مختلفو برخو کې لرو تر څو د هغوی دپاره د حل لارې په ګډه پیدا کړو. دا زموږ دپاره ډېره لویه خبره ده او ډېر غټ د افتخار او د ویاړ ځای دی چې د خوست علم پروره خلکو د خوست خلک د دې وجه نه چې د تعلیم سره او د تحصیل سره بې کچې مینه لرله، نو په همدې اساس باندې دویم سمپوزیم دی چې د ملک په سطح باندې په پوهنتونونو کې جوړیږي. تجارب علمی داشته ها و اندوخته های علمی میان پانتون ها دست به دست بشه و نتیجه تحقیقات همگانی بشه و ما تقاضایی داریم که این نتایج تحقیقات راهنمودی برای کار و ایجاد اشتغال برای وزارت های مختلف امارت اسلامی افغانستان قرار بگیره. دغه سمپوزیم ترتیب کوونکي بیا وایي چې استادان تر ډیره د څېړنو پر مهال عصري ټکنالوژۍ ته اړتیا لري چې اوس مهال په هغه کچه چې اړتیا د استادان ورته لاسرسی نه لري. موږ د څېړنې په برخه کې خصوصا د ساينس په برخه کې موږ د ټکنالوژۍ په برخه کې ستونزې لرو، یعنی ټکنالوژي هغه ټکنالوژي ماډرن ټکنالوژي چې د تحقیقاتو لپاره ضرور ده هغه په افغانستان کې لاسرسی دغه ته نشته. اوس موږ په ابتدایي مرحله کې موږ کوشش کوو چې دغه ابتدایي مرحله نه ډېر زر تیر شو، بیا پرمختللې ټکنالوژي په پوهنتونونو کې انسټال شي او ولګي. بالاخره استادان متخصصین لرو چې دوی بیا دغه ټکنالوژۍ پر بنیاد دغه نه په استفادې سره بیا تحقیقات مخکې یوسي. دغه سمپوزیم کې د هیواد لګڼو پوهنتونونو علمي قدرونو برخه درلوده چې د مقالو ترڅنګ په خوست کې یو شمېر تفریحي سیمو ته سفرونه وکړل او د سمپوزیم په پای کې برخوالو ته تصدیق پاڼې وویشل شوې.